वजीरिस्तान को जलाना دانن احتجاج چې موږ وکړ د مجبورې وکړ چې 15 اورزدو د موږ په دغه ځنګل باندې چې وځي نوم یې دا یور لګېدلای دی موږ بارها کوشش وکړ هر اداره هم خبره کړه انفارم هم کړه خو لیکن د په دغه باندې څه توجه ور نکړه احتجاج چې موږ چې کوم میټینګ وکړ په دغه کې شم دا طے کړل چې د موږ سکیورټي فورسز دی یا د موږ صوبایي چې کوم حکومت دی سیم دی دغه ته موږ اپیل هکوي او بل د دې نه د موږ دا ډیماند دی چې موږ ته د هلیکاپټر پرووایډ کو 112 لا یو ټیم رو لجلای و یغه په حقیقت خپل مهنت هم وکاو خو دغه سره فایر ایکسټینګویشرز مواد نه وی او وړ بال زیرو وړي وی ابالس هیڅ یغه واس نه ورسېده هغه څنګه نه وی او بي ډي ها د دې سره څه تنظیم نه و د لته چې کی ماغه د بي ډي ټیم دی هغه د دې سره نه و او بهرل د خپل امداد چې صورت د دینه یو قومي جذبه وا د مو د قوم سړی وي د علاقې سړی می وي یغه په حقیقت خپل جذبه هوا خپل مهنتي هوا کو په زراوي بیت سوي دي چا بربط سوي دي په ځنه باندې یور بدل شوی دی چا یور لامبه په تیرا شي دا بیټه دوه بورا ترقی نه کوي کنه ډیر بیت سوي دي کنه 20 جنگال دی تقریبا د کروڑا وک سازو کنه 1 کروڑا وک حساب پابونه مهنت ضرب ور کړی دی 14 نه می بیټی غاڼل دي دا به چې کومه یو خدای ته پاته دو علاقې چې کومه دکانه ټیمینات لای شای کتل شي رنگ حد خبره دو ثبوت خبره په دغه خاص کر چې کومه چلغوزه بیټه شته کنه او میجه وطن خلک سړی ورته یی شخته په اردو کې شالابود درخت یې کنه شالابود کی درخت وहाँ पे जले हुए دا احتجاج تر هغه پر جاری وی کچره اول خو خدای رحم وکړه اډر لوی ذاتای پادر لوند بیا د مش د پورا په ملک حکومت ای حکومت چې په دغه باندې اکشن وخصای نیوی حکومت تر غړای